ښه نه ده د ماشوم د رړونه پس پته ولګېده چې د هغې په وجود کې عجیبه تبدیلۍ راغلي دي. د هغې په شا باندې نري ویښته روتي وو، په شونډو باندې یې برېت راغلی وو، خو دغه شان د هغې غاښونه هم د نورو انسانانو په نسبت باندې ډېر زیات تېره شوي وو. خو بیا هم د دې تبدیلو باره کې دې هېچ چاته هم نه ویلې، ځکه چې دا په کور کې صرف د یو ماشوم سره یوازې وه. یوه ورځ دې په پارک کې د خپل ماشوم سره لوبې کولې چې اچانک درې څلور سپي د دې خواته رالل او د دې نه داسې راتاوېدل لکه چې دا د دوی څه خپله وي. څه ورځې پس د دې په شا باندې یوه غټه شان دانه راوخیږي چې دا د ستن په ذریعه باندې ماتول غواړي. د دغې دانې په ماتولو سره د دې د جسم نه څه عجیبه شانتې ریښې راوځي. دې سره د دې د بوی کولو حس هم ډېر زیات شوي وي. دا هغه څه بوی کولی شي کوم چې عام انسانان نشي بوی کولی، کوم چې د سپو یو خصوصیت دی. دې ته د خوراک د شیزونو نه علاوه د هر یو شیز نه یو قسم بوی راځي، خو په دې بدلو باندې دا بیا هم څه عرض نه ساتي. یو ورځ دا خپل ځان سره سوچ کوي چې دا خصوصیات خو د سپي دي. په خیال کې دې ته هغه شپه وريادې شي په کومه شپه چې د دې مور په سپي کې بدله شوې وه او د هغې نه پس دا واپس نه و راغلی. په دغه ټایم د دې د کور نه بهر سپي راجمع شوي وي کوم چې اوازونه کوي. دا بهر راوځي او چې سپو ته وګوري نو ډېره زیاته خوشحاله شي او داسې لګي چې سپو ته د خپل کور یو ممبر میلو شي. سهار دا په کچن کې خپل ماشوم ته ناشته تیاری او په دغه ټایم کې د دې ماشوم یو مړه مږه د دې خواله راوړي. دا د کور نه بهر راوځي او ګوري چې سپو ډېر زیات خوراک جمع کړی دی، کوم سپي چې دې سره بېګا میلاو شوي وو او دا خوراک یې د دې د کور مخې ته پرېښي وي. خیر دا هم غرضونه کې خپل ماشوم اوچت کې کور ته لاړه شي. خینه په اصل کې یو آرټسټ وي، خو دا خپل کار ته توجه نشي ورکولی ځکه چې اوس د یو ماشوم مور وي او د دې په سر باندې د ماشوم د پاللو یو ذمېواري وي. د دې خاوند په یو کمره کې جوب کوي کوم چې میاشت کې یو څو ورځې کور ته راځي او د خپل خاوند په غیر موجودیت کې دا د خپل ماشوم خیال ساتي. دا د خپل ژوند نه ډېره ستړی ښکاري. دا یو ورځ د نورو موریانو په شانتې د سکول یو فنکشن اټینډ کولو دپاره تللي وي، کوم کې چې دا نورې موریانې وګوري کومې چې هم د دې په شان خپه ښکارېږي. د دې اکثر خپل خاوند سره په دغه خبره جګړه وي چې هغه د دې او د خپل ماشوم خیال بالکل نه ساتي. دې هر وخت په خپل موبایل کې مصروف وي او د خپل ماشوم او د ښځې طرف ته بالکل نه ګوري. په کومه خبره چې د هر وخت خاوند سره په جګړه وي او هر ټایم په غوسه کې وي. خو خیر دغه ټینشن سره دا په دې خبرو هم په ټینشن کې چې د دې په وجود کې څه عجیبه تبدیلي راغلي وي، کومې تبدیلۍ چې د خپل خاوند ته هم نه وي ښودلی او د هر چا نه یې پټې ساتلې وي. هم په دغه سوچ کې دا د یو لایبراري وزټ وکړي او هلته کې لایبرارین ته ووایي چې ماته یو داسې کتاب راکړه چې په هغې کې انسانان خپل وجود کې د ځناورو شانتې چینجز ګوري. لایبرارین دې ته د میجیکل وومن په نوم باندې یو کتاب ورکړي، د کوم په لوستو باندې چې دا هر وخت مشغوله وي. په دې کې دا مختلف سټورۍ ګوري کوم کې چې انسانان په ځناورو کې تبدیل شوي وي. دې ته خپل ځان هم د دغه انسانانو په شانتې ښکاري. دا هر وخت ډېره زیاته پریشانه وي. یو ورځ دا د خپل ماشوم سره د هوټل ته د خوراک دپاره تللي وي. د خوراک په دوران کې د دې چمچه ماته شي او دې نه پس دا په لاس باندې خوراک سټارټ کړي. د دې ماشوم خو مخکې نه په لاس خوراک کوي. خیر دې ته دا مزور نه کړي او دا د خپل پلیټ نه ډایرکټ په خولې باندې خوراک سټارټ کړي او په خوراک کې دا عجیبه اوازونه سټارټ کړي. خو چونکې خلک د دې په تماشه شي د هغې نه پس دا زر خپل انداز چینج شي. په دغه ټایم کې د لایبراري میډم هم راغلي وي، کومه چې د دې خواله راشي ورته تسلي ورکړي. دا خیانله تسلي ورکړي او ورته ووایي چې خیر زه هم د خپلو ماشومانو سره همدغه شانتې کوم، کوم سره چې ماشومان خوشحالیږي او دوی خوراک په صحیح طریقې سره کوي. دې نه پس خیانه خپل کور ته راشي او خپل باتروم کې د شاور په غرض دا په شیشه کې وګوري چې د دې په وجود باندې د سپی شانتې خاپونه راوتي دي. دا په ټول شاور کې هم د دغې باره کې سوچونه کوي. یکدم د دې خاوند دې پسې راشي ورته ووایي چې د ماشوم پی ختم شوي دي. دوی دواړه په دغه ټایم کې هم یوه جګړه وکړي. د دې خاوند دې ته ووایي چې ته د ماشوم بالکل خیال نه ساتې، ولې دا ورته ووایي چې ته بالکل زموږ سایډ ته ګورې هم نه. خو حقیقت دا و چې دې د خپل ځان سره د ماشوم هم خیال نشو ساتلی. بل طرف ته دې خاوند هر وخت په ګیمونو کې مشغوله و. دا ډېره زیاته غوسه وه دغه ټایم کې. دې ټایم کې دا بیا د سپو اواز اوري او دغه ټایم دا وروځي. دا د سپو په شکل کې د تلو کوشش کوي خو یکدم راپروځي. دا بیا اوچته شي او دې ځل دې ته پته ولګي چې دا مکمل د سپي کې بدله شوې ده. د دې نه مکمل طور باندې یو سپي جوړ شي. د شپې په ټایم کې د دې نه یو سپي ساز شي او د هغې نه پس دا د ښار په سړکونو باندې ګرځي او بیا واپس کور ته راځي. د دې خاوند کوم چې په چوټۍ راغلی و واپس لاړو.
دې نه پس دې ته یوازې والی بالکل نه محسوسېده. دوی به خپل ماشوم سره لوبې کولې او په لوبو کې به دې د خپل ځان نه سپي احساساوه. دې به روزانه د خپل ماشوم سره د سپو لوبې کولې. دې د خپل ماشوم لپاره د سپي بستره هم جوړه کړه، کوم کې چې په هغه هر وخت پروت و او ځان لا پکې خوشحاله و. د دې نه پس دا په سکون کې شوه. د خیر نه په سمجھ کې راغلی و چې زندګۍ کې د خوشحاله اوسېدو راز څه دی. دې دغه راز د نورو ماشومانو موریانو سره هم شیر کول شروع کړل او دې دغه موریانو ته وویل چې څنګه به د زندګۍ کې د خوشحالۍ دپاره ځان نه یو سپی سازئ. یوه ورځ دې د خپلې ملګرې سره د آرټ ګیلري شو ته د تلو اراده وکړه. دې هلته وکتل چې د مختلف شعبو سره تعلق لرونکي خلک راغلي دي، کوم چې د ماشومانو سره سره خپل کار هم کوي او ماشومان هم لویوي او خوشحاله اوسېږي. په دغه ټایم کې په غلطۍ سره د سلادو یو نوړی خوړو سره د دې زړه خراب شي او ډایرکټ د برګر سایټ ته ورشي او د برګر نه د چک غوښتو سره ته په سړک باندې په منډه شي. دا هره شپه په سړک باندې منډه وهي او خپل ځان آزاد محسوسوي. یوه ورځ دې د خپلو ملګرو سره لوبې کولې، کوم ټایم کې چې ته وریا شي زموږ په کور کې یو پیشو هم ده. دا چې لاندې د پیشو طرف ته وګورې نو پیشو مړه پرته وي. دا ډېره زیاته خفه شي ځکه چې دا پیشو د دوی د خاوند وه. دا سوچ کوي چې د دې خاوند به په دې ډېر زیات خفه وي. خاوند دی چې کور ته راشي نو دا ډېر زیات غوسه وي او دې سره په جګړه وي چې تا ته پکار و چې ته ماته مخکې ویلي وو. خو دې ځل د خاموش پاتې کېدو په ځای باندې خاینه خپل خاوند ته ووایي چې څنګه دې خپله زندګي د خپل خاوند او د یو ماشوم دپاره تباه کړه. دوی دواړه به دغه ځای کې ډېر زیات غوسه وي او د خبره زیاتېدو په وجه باندې خبره طلاق ته ورسیږي. په اخره کې دا د خپل خاوند نه طلاق واخلي او خپله زندګي د یو نوې سرې نه د سټارټ کولو سوچ وکړي. دا په هفته کې د خپل ماشوم سره یو ځل میلاویږي، خپل آرټ دوباره شروع کړي. دې سره سره د خپل فټنس هم خیال ساتي. دې نه پس دې ته د کتاب ضرورت هم نه وي، کوم چې دا هغې لایبررین ته واپس کړي. لایبررین دې ته ووایي چې دې کې د ریشانو یوه قصه هم نه وه او دا ټولې قصې د انسانانو پریزي وې. لایبررین دې له شاباسي ورکړي او دې ووایي چې زه په تا باندې فخر کوم. بل طرف ته دې خاوند کوم چې وردي بالکل خیال نه ساته د خپل ماشوم سره په ژوند تېرولو مجبوره و. څه ورځې پس خیانه د خپلو ملګرو دپاره یو پارټي ایښودې وه، کوم کې چې ټول د دې د فیلډ ملګري راټول شوي وو. په دغه ټایم د دې لایبررین ملګری هم راغلی وه، کومه چې دې ته ووایي چې ستا خاوند تا پسې ډېر خفه دی او خپله زندګي تا سره دوباره شروع کول غواړي. د دې خاوند د دې نه پس د دې نه معافي وغواړي او خپله زندګي دوباره شروع کړي.